د چمکې د هر چا په لمن داغ د مینتوب دی دوی کلي کې یو ستا دا لیونې هسې بدنام دی او خبره د امیل ده چې په کټ دانه دانه دی خبره د امیل ده چې په کټ دانه دانه دی د خلکو په ذهنونو کې بنګړې هسې بدنام دی. ډېره مننه. صادق صاحب یو دوه درې شعره نور ویمو نو بس بیا ووایه بیا ووایه. هغه پکې شته او که نه که مې د خپل لاس ته کنجکه نه کړې بیا ووایه که مې د خپل لاس ته کنجکه نه کړې بیا ووایه که مې مینه په ځان کلکه نه کړې بیا ووایه او د اشنغر نه به ټپه کوم خو ګورو به زه د اشنغر نه به ټپه کوم خو ګورو به زه که راستنه مې لا ټکه نه کړې بیا ووایه. ډېره مننه. د اشنغر نه به ټپه کوم خو ګورو به زه که راستنه مې لا ټکه نه کړې بیا ووایه. او ته دې د خپل ښایست تپوس چېرته زما نه وکړه ته دې د خپل ښایست تپوس چېرته زما نه وکړه که مې د خپله ځانه ورکه نه کړې بیا ووایه. ډېره مننه. او زما د مینې نه منکرې یو غزل مې واوره زما د مینې نه منکرې یو غزل مې واوره که مسلمانه مې د ټکه نه کړې بیا ووایه. زما د مینې نه منکرې یو غزل مې واوره که مسلمانه مې د ټکه نه کړې بیا ووایه. او ملا رباب له مې مذهب کې چېرته ځې وګوره ملا رباب له مې مذهب کې چېرته ځې وګوره که مې هنده وې بې مسلکه نه کړې بیا ووایه. ډېره مننه. ملا رباب له مې مذهب کې چېرته ځې وګوره که مې هنده وې بې مسلکه نه کړې بیا ووایه. او ویې ساګره صبر سترګې تورومه راځم ویې ساګره صبر سترګې تورومه راځم که لیونی مې پرې هلکه نه کړې بیا ووایه. ډېره مننه. ډېره مننه. ملګرو اوس په بیا د سره کو داسې ده چې اکثر چې دی مونږ شاعرانو ته خلک ته کوي که نه